هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړي بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. نن یو ځل بیا د غزني ولایت قرهبا ولسوالۍ چرګو کلي ته راغلي یو طوطي ورور سره یو کوچنی مرکه کوو. مشکلات ډېر دي، روزانه کوم کارګري باندې ښه ګرانه ده ولا ایله بایله دغه کور چلاو مې په ډېر سخت مشکلات کې. څه کار و روزګار کوي؟ روزانه دغه پیاز کښلي خټه کړې دغه کار. ښه روزانه کې یعنې خدمت خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. نن یو ځل بیا د غزني ولایت قرهبا ولسوالۍ چرګو کلي ته راغلي یو طوطي ورور سره یو کوچنی مرکه کوو. څنګه یې طوطي ورور؟ ښه کراري ده، خوشحاله یې؟ د کوم ځای؟ د چرګو یم. ښه څنګه د ژوند زندګي؟ ژوند زندګي کې ولا مشکلات ډېر دي، روزانه کوم کارګري باندې ښه ګرانه ده ولا ایله بایله دغه کور چلاو مې په ډېر سخت مشکلات کې. څه کار و روزګار کوي؟ روزانه دغه پیاز کښلي خټه کړې دغه کار. ښه روزانه کې یعنې څو اولادونه دي؟ 6 اولادونه دي. ښه نو بچیان نیم شته که لوران دي ټول؟ 3 مې زمن دي 3 مې لوران. ښه کوچني دي نو کار چی نه کوي؟ یا کار ماته شی نه. ښه ټول کوچني دي. نو رخصه دې په سرای کې ولاړه ده، رخصه نه چلې؟ رخصه ماشین جام ده د ورسوي کوي ولا که د عمره وسره مې بازار کې بوزن جوړي. ښه کار نه نو نور خو زما یم را روان ده ازوخ چې برابر کړي ازوخ چې لما زوزو ته سلام رخصه ماشین را جام کو بیا مې بل په کلیوال پر راکش کړ د نیم درولې وستل ته پیاس کارم روزانه. ښه اته ولا کوي ور په ورځو مې گزاره ده د مې کور د کوله سي سي ولا کورو وبلري خدا ور مې ولا خراب ته خدای کې جوړول. ښه کور کې منځ کې وب نسته؟ اوس کور منځ کې وب نسته بالکل نسته وی کور له بل ځای راوړي؟ له بل ځای دمه کلاله مش. ښه هر ورځ او بخونو اشد ضرورت هر وخت سره کالو من ضرورت کور دی پر هر شي ته کاری. دا الله مهربانه ده دوستانو. طوطي ورور مشکلات مو واورېدل، ټول هېواد کې مو همداسې خلک بیخي زیات دي. نو تاسو ټول افغان مسافر ورونو هېوادوالو غوښتنه ده چې تاسې فامیلونه له یاده ونه باسئ او د خپل وس مطابق همکاري ورسره وکړي. نو دا یو وخت ده چې موږ تاسې د هېوادوالو لاس ونیسو. نو طوطي وروره 8000 افغانۍ د خدمت خیره بنسټ له لارې تا سره کومک کوو، دعاګانې به کیسې چاره الجدي هغه د وایي شماره 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 صحیح دی؟ بالکل بس دعاګانې به کې چا سره لږلې خدای پاک دې اجر ورکړي، الله دې مشکلات او ساتي، پروردګار دې الله موږ سره له ټول اسلام سره پرده وکړي. خدای دې تاسو ته خیر درکړي، الله مې عزت وکړي. مننه ان شاء الله تر راتلونکو خپرونو بیا